مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د بني قریظه یهود ټول بلا قید او شرط تسلیم سوه. څرنګه چې د اوس قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د هغو د عفو غوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم د اوس د قبیله و مشر او رئیس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته پریښاوه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د هغه زخم د علاج د پاره په مسجد نبوي کې وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنه د حکم کولو د پاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بودس پرېدلای سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمی او ضعیف دی. نو یا سعد رضی الله تعالی عنه پر یو شی پریستی او بیا یې هغه شی پر خرک شاوه. سعد رضی الله تعالی عنه دغه ستونی استخ پروتي او خر رهیدي. پر لارې به د اوس د قبیله نور مشران ورته ویل، یا سعد د خپل متعاهدینو سره دی احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې حکم وتا ته پریښاوه. هغه زموږ حلفاء او متعاهدین دي، سپارښت یې پر کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنه وویل، پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، کبل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه دغه خبرې په مقصد پوسوه، نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سوه، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره ناست دی، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي، د خلقو خبرې نه اوري. اوس چې سعد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و منطقه ته نږدې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ شو او اصحاب کرامو ته وفرمایل، قوموا الى سيدكم، یعنی وخپل مشر او سردار ته مو ولاړ شي. ټول خلق د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عزت لپاره ولاړ شو. يهود هم د سعد رضی الله تعالی عنه د غلوی قدر او عزت ولیدي. اوس نو ټول خلق
د سعد رضی الله تعالی عنہ د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل یا سعد د بنی قریظه په باره کې می حکم تا ته درکړی دی، د دوی په باره کې چې څنګه ستا خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله تعالی عنہ وویل زما حکم پر دوی یعنی يهودو چلیږي؟ خلق ویل هو. سعد رضی الله تعالی عنہ د اوس و مشرانو ته وکتل او ویل زما حکم پر اوس چلیږي، چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنہ قبیله او د يهودو حلفاء او متعاهدین دي. د اوس مشرانو ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد. بیا د خزرج و مشران ته وکتل ویل زما حکم پر خزرج چلیږي؟ هغه ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد. بیا د مهاجر مسلمانانو و طرف ته وکتل او ویل زما حکم پر مسلمانانو چلیږي؟ ټول زما په حکم راضی یاست؟ هغه ویل هو ستا په حکم راضی یا سعد. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته کتل او ویل هغه څوک چې هلته ناس دي زما حکم پر چلیږي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب وو. دا څه ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چلیږي. د ادب په سبب یو ویل حکم می پر هغه چا چلیږي چې هلته ناس دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو یا سعد. نو ویل زه د بنی قریظه پر يهودو حکم کوم چې نر دې ټول ووژل سي، ښځې او کوچنیان دې بندیان واخیستل سي او مالونه دې تقسیم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ आवाज ویل الله اکبر، تا پر دوی د الله په حکم وکي، هغه الله چې تر اوو اسمانو لوړ دی. ورونو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ حکم د عدل او انصاف په آخري درجه کې وو. د بنی قریظه يهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت کړی وو، پر هغه سربېره د مسلمانانو د نیست او نابود کولو د پاره 1500 توري، 2000 نیزه، 300 زغری، 500 سپره سره یو ځای کړی وو چې مسلمانانو ته پس له هغه څخه پلاس ورغله چې د دوی قلاوی فتح کړي. خیر سعد رضی الله تعالی عنہ خپل حکم وکي. يهود د لری ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پیښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې يهود دي د بنت الحارث په کور کې چې د بنی نجار څخه یو شذوه بندیان سي او د دوی د پاره دي د مدینه منورې په بازار کې خندقونه وکیندل سي. د خندقو تر کیندلو وروسته امر وکي چې 10 نفر يهود راولي. 10 نفر راوستل سو او د هغو غاړي ووهل سو. پاته يهود په هغه کور کې بندیان دي، نه پوهیږي چې د هغه 10 نفر سره څه وسو. بیا یې نور 10 نفر راوسته، دا هم حلال کړ سو او يهود نه دي خبر چې څه ور سره کیږي. هلته په پاته يهودو کې یو وویل دغه اوس په مشت څه کوي؟ کعب ابن اسد هغه د يهودو مشر ورته وکتل او ویل والله ما ستاسو په مثل به عقلان نه دي لیدلي. آیا ته نوینه چې 10 نفر بیاي او بیا ناراضي؟ په والله دغه حلال دل دي. او واقعا 200 نفر يهود په یو ورځ ووجل شو. په دغه طریقه سره هغه د غدر او خیانت شاماران ووجل شو. هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه مات کړ او د احزاب کومک په هغه وخت کې د مسلمانانو پر ضد وکي چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخه ورځ تیرولې چې دوی په خپل دغه عمل سره د جنگ د لوی مجرمانو څخه وګرځیدل. هغه مجرمان چې د محاکمه او اعدام لائق او مستحق وو او د دوی سره یو ځای هغه د بنی النضیر شیطان او د احزاب د جنگ لوی مجرم حیی ابن اخطب هم ووجل شو. ځکه هغه وخت چې قریش او غطفان لاړه د بنی قریظه د يهودو سره د دوی وقلات نه نوتی. دا هم په دې سبب چې د کعب ابن اسد سره یې پر خپل هغه وعده وفا کړی وي چې کعب یې وغدر او خیانت ته تشویقاوه چې د مسلمانانو پر ضد د احزاب ملګرتیا وکړه. اوس چې دغه حیی ابن اخطب د وجلو د پاره راوستل شو، د یو ښه قیمت بها یا ګران قیمت لباس اغوستی وو
مګر هغه د هر طرفه د یوې ګوتې پر اندازه سرلی دا د دې لپاره چې د مسلمانانو په شور نسی. ورونو د يهودو وخیانت ته متوجه سي. اوس چې حیي ابن اخطب راوستل سو لاسونه یې د غاړې سره پرسي تړلې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په والله ما ستاسو د دشمنی په سبب هیڅ وخت ځان ملامت نه دی بللی. یعنی زه د غستا سره پر دشمنی نه پښیمانه یم او نه ځان ملامت بولم. مګر دا چې الله څوک غالب کوي هغه غالب کیږي. او بیا یو خلکو ته مخ ور واړاو ول ای خلکو د الله په امر نیم خفه دا لیکل شوی تقدیر دی. الله پر بنی اسرائیل دغه وجنه لیکلې ده. او بیا کښینستی غاړه په توره ووهل سو. ورونو حیي ابن اخطب يهودي د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها پلار کستاسی په یاد وي هغه څوک دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته په هجرت راغلی نو دی او د دورور ابو یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدنې د پاره ورغله او په ماښام کې ستړي هلاک برته کور ته راغله او د دورور پښتنه ځنی وکړه چې دغه سړی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی یعنی هغه نبی دی چې مشت په تورات کې ذکر شوی دی او دورته ویل هو هغه دی. ویل چې هغه دی نو څه اراده لري؟ د ویل تر کومه وخت چې ژوندې يم دشمنی به کوم. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دشمنی نه پښیمانه وو او نه ځان ملامتاوه. او د هجرت په 5م کال کې په دغه طریقه سره ووجل او د يهودو د شذ څخه یو شذ ووجل سو. او دا هغه څوک و چې پر خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه د قلا څخه د میچنې پل را وګرځاوه او هغه شهید کړ. نو دا د هغه په قصاص کې ووجل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي ویل د يهودو په نرانو کې کده چاور شتان راشنسوي و یعنی بلوغ ته رسیدلی وو هغه ووجني او کده چاور شتان نو راشنسوي یعنی کوشنی وو هغه موجني. د يهودو څخه یو نفر چې نوم یې زبیر ابن طاباو او د يهودو د مشرانو څخه وو. کوم وخت چې د حلالېدو د پاره راوستل سو د انصارو د مسلمانانو څخه یو نفر چې ثابت ابن قیس نومېدی ولیدي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله دغه زبیر ابن طابا ما ته راوبخشه ځکه د بعاث د جنگ په ورځ زما سره کومک کړی دی چې دغه جنگ تر اسلام د مخه په جاهلیت کې یو جنگ. نو مسلمان ویل د په هغه ورځ ز په بندیانو کې ولیدلم او الای کړم لکه څنګه چې د ز آزاد کړیم غواړم چې زه هم آزاد کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دایستا. نو زبیر ابن طابا د مرګ څخه خلاص. بیا نو زبیر يهودي وهغه انصاری ته وویل زه خو د خلاص کړم مګر شزه اولاد او مال به مځي. انصاری بیا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله د شزه اولاد او مال څنګه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هغه هم ستا په اختیار ټول شیان ور وبخښل. زبیر ابن طابا خوشاله سو او بیا پښتنه وکړه چې د کعب ابن اسد سره څه کیږي. کعب ابن اسد د بنی قریظه د يهودو مشر ویل هغه وجل کیږي. بیا ویل د حیي ابن اخطب سره څه کیږي چې د بنی نظیر د يهودو مشر وو. کې استاسي قصه په یاد وي هغه چې د مدینه منورې څخه وېستل سو او د بیا خیبر ته ولاړی او هلته د خیبر مشر هم سو. او بیا د ملګرو دغه د کفارو احزاب یا ډلې د مسلمانانو د جنگ د پاره راټول کړي. اوس چې کفار بیرته د خندق څخه ولاړه نو د بنی قریظه د يهودو سره په قلا کې پاتې سو او دای هم بندي ونیول سو. نو دغه زبیر ابن طابا پښتنه وکړه چې د حیي ابن اخطب سره څه کیږي؟ ویل هغه هم وجل کیږي. نو دا ویل زه هم د خپل ځان د پاره په ژوند نیم خوش چې حیي ابن اخطب او کعب ابن اسد وجل کیږي او زه دې پاتې یم. انصاری ویل سړی ته ستا شزه ستا اولاد می د مرګ خلاص کړاس مال می در خلاص کی نور نو څه غواړي؟ يهودي ویل یا
زه خپله ښځه او اولادونه جنت ته راسره بیایم. د ټولو ازادي یې بیرته ور رد کړه او دی حلال کړه سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بلکې دی خپله کورنۍ اور ته ورسره بیایي. دا د الله جل جلاله قدرت او اراده ده. مسلمانانو نجات ورکړي او ده ور رد کړي. د یهودو څخه یو بل نوی ځوان چې فقط څو ورځې مخکې بلوغ ته رسېدلی و، صرف بریتو یې خط وهلی و، دا یې هم د وژلو دپاره راوستی، ځکه هر بالغ نر وژل کېدی. دغه ځوان چې نوم یې رفاعه القرظي و، د مسلمانانو په یوه ښځه پورې وموښتی، ویل خلاص مې که، په والله بیا لمونځ کوم. ښځه چې سلما بنت قیس النجاریه نومېده، زړه یې پر وسوځي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی او ویل یا رسول الله دغه رفاعه را وبخښه، د وعده را سره وکړه چې لمونځ به کوي، یعنی مسلمانیږي او لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی پرېږدئ. دا ځوان هم د مرګ خلاص شو. رفاعه ایمان راوړي، ښه صادق او عابد مسلمان ځنې جوړ سو. د قرآن مجید د حافظانو څخه سو او د هغو کسانو څخه سو چې خلق به د الله جل جلاله و دین او لارې ته دعوتول. کم وخت چې به په یوه علمي مجلس کې ناست و، وعظ او نصیحت به کاوه او غوښته به چې قسم واخلي، نو به ویل قسم په هغه ذات چې زه د بني قریظه په ورځ خلاص کړم. حال دا چې زما او د مرګ په مابین کې څو ګامه پاته وه. رفاعت الله جل جلاله په آخري لحظو کې نجات ورکړي. د بني قریظه د یهودو آخري حالت دغه و چې نر یې ټول ووژل سوه، ښځې او کوچنیان یې پس له هغه څخه چې خمس یا پنځمه ځینې واخیستل سوه پر مسلمانانو وویشل سوه. د آس و خاوند ته 3 حصې ورکول سوې چې یوه یې د ده او 2 یې د آس وې، او پیاده سړي ته 1 حصه ورکول سوه، او د خمس منځیانې د سعد ابن زید الانصاري رضی الله تعالی عنه تر مشرۍ لاندې و نجد ته ولېږل سوې چې په بدل کې آسان او اسلحه رانیول سوه. په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه ریحانه بنت عمرو ابن خناقه وه. دا چې ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کړه او کده د صلی الله علیه و آله وسلم سره دغه سي منځه پاته وه، په دې کې اختلاف دی. څوک وایي دغه سي منځه ورسره پاته وه او څوک وایي چې دا یې آزاد کړه او په نکاح یې کړه. خو زه به دلته د ریحانې د اسلام قصه درته رانقل کم. ریحانه چې د بني قریظه په منځیانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و اسلام ته دعوت کړه، چې انکار وکړي، اسلام یې نه کوي قبول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل که اسلام قبول کې آزاده به دې کم او په نکاح به دې کم، هم به آزاده او هم به زما په نکاح سي، په دې شرط چې اسلام قبول کې. مگر ریحانه پر خپل دین ټینګه وه. اوس نو ریحانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې ده، ځکه د ده منځه ده، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه نه ځینې راځي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه دی راځي چې یو څوک دې د ده سره اوسېږي او هغه دې بې له اسلامه پر بل دین وي. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره ناست و چې د یو چا د ګامو یا قدمو غږ یې واورېدی چې یو څوک را رهیدي. راتلونکی نفر نه معلومیږي، خو صرف د پښو کړپۍ یې اورېدل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه راتلونکی سړی پلانی دی او د ریحانې د اسلام زیری یې راته راوړي. څو سړی و مجلس ته ور داخل سو او ویل یا رسول الله د ریحانې په اسلام زیری درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام خوشاله سو. په یوه روایت کې ویل کیږي چې دا یې آزاده او په نکاح کړه، او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې دغه سي منځه پاته سوه. اوس چې د بني قریظه غزا پای ته ورسېده، الله جل جلاله د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه دعا قبول کړې و چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې په خپل خیمه کې کړې و، هغه چې د مخه مو د احزاب یا خندق په غزا کې درته بیان کړ. او د سعد رضی الله تعالی عنه
خیمه تر اوسه هم دلته په مسجد نبوي کې پاته وه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې سعد رضی الله تعالی عنه وده علیه الصلاة والسلام ته نږدې وي او هر وخت یې خبر ونیسي. اوس چې د بني قریظه قصه پای ته ورسېده، د سعد رضی الله تعالی عنه زخم خوله خلاصه کړه او وینې بهېدل یې شروع کړه. په مسجد کې یوه بله خیمه د بني غفار هم ولاړه وه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه د زخم وینې وهغو ته ورسېدلې. هغو نارې کړې چې ای د خیمې خلقو، دغه څه شي دي چې ستاسې د طرفه څخه موږ ته راځي؟ چې ویې کتل د سعد رضی الله تعالی عنه د زخم څخه وینې بهیږي او دی رضی الله تعالی عنه وفات سوی وو. امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب ورېږدېدی. امام ترمذی د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي کوم وخت چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازه واخیسته سوه، منافقانو وویل دا د څنګه سپکه جنازه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د جنازه ملائکه وړله. ورونو تاسو پوهیږئ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه 5 یا 6 کاله په اسلام کې تیر کړی دي. تر هجرت یو کال د مخه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمان سو او د بني قریظه تر غزا وروسته چې د هجرت په 5 کال کې و د هغه غشي په واسطه په شهادت ورسېدی چې په خندق کې په وشتل سوی وو او دغه د مرګ په وخت کې مقام او درجه و چې عرش الرحمن د وفات په سبب ریږدي او یا زر ملائکه جنازې ته راکښته کیږي او دا چې تر مرګ وروسته په فردوس اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي. حور او غلمان د خدمت کوي، هغه خبرې تر قیاس لوړې دي. دا ولی یو انسان په 6 کلو کې دغه درجه ته رسیږي. د روژو د نیولو شمیر یې هم لږ وو، د لمنځو د ادا کولو شمیر یې هم لږ وو، حجونه او عمره یې هم نه وکړي. ولی و دغه مقام ته ورسېدی؟ دا ځکه چې دی رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق وو، د هغو په محبت کې صادق وو، د په وینه کې د الله او رسول الله محبت پروت وو. نن ورځ موږ او تاسو هم په صدق او اخلاص، په محبت او وفا دغه مقام ته رسیدلای شو. د بني قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو یو سړی ووژل شو چې هغه خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه، هغه چې د يهودو یوې ښځې د میچنې پل پر راوغورځاوه او په دغه موده کې دالته د مسلمانانو یو بل سړی چې ابو سنان ابن محسن رضی الله تعالی عنه په الهي مرګ سره وفات شو. مګر ابو لبابه چې د مسجد په یو پایه یا عمود پورې تړلی وو، 6 ورځې هلته تړلی پاتې شو. د هر لمانځه پر وخت به ښځه ورته راتله، د لمانځه دپاره به خلاصاوه، پس له لمانځه څخه به بیرته تړي او بیا د توبې قبلېده د الله جل جلاله د طرفه د سهار په وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې وو. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وايي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خپل حجرې په دروازه کې ودرېده او ماته راځخ کړه، یا ابا لبابه زیری درکوم، الله دې توبه قبول کړه. په دغه وخت کې خلق وروغورځېده چې خلاص کړي، مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه خلق منع کړه چې هیڅوک په من خلاصوي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحار والمنځ ته راووتی، ابو لبابه رضی الله تعالی عنه اخلاص کړي. دغه د بني قریظه غزا د هجرت د 5 کال د ذوالقعده په میاشت کې پیښ شو او 25 ورځې دوام وکړي. الله جل جلاله د خندق او د بني قریظه د غزاو په باره کې په سورة الاحزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړه چې په هغه آیاتو کې د دغه واقعاتو پر مهمو نقطو تفسیره کیږي. د مؤمنانو او منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزاب د ذلیل کېدو حالات بیانوي.
او د اهلی کتاب یعنی يهودو د غدر او خیانت نتیجه بیانوي. د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل. سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهور و، د هغه يهودو د لوی مجرمانو څخه و چې د مسلمانانو پر ضد احزاب سره ځای کړ. په مال او اسلحه سره د احزاب ډېر کومک وکړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې همیشه ازاراوه. اوس چې مسلمانان د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ شو، نو د خزرج د قبیله مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه ابو رافع د وجلو اجازه وغوښته. لکه څنګه چې د مخه مدرته ویل چې کعب ابن الاشرف يهودي د اوس د قبیله د مسلمانانو د طرفه ووجل شو. اوس د خزرج قبیله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبیله چې د کعب ابن الاشرف په وجلو لاس ته راوړي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وجلو اجازه وغوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وجلو اجازه ورکړه او دغه کار د عملي کولو په لار کې د شذو او کوچنیانو د وجلو څخه منع کړه. اوس نو دغه کوچنی ټولي چې شمیر یې 15 نفر او مشر عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ټول د خزرج د قبیله د بنی سلمہ څخه و، د خپل مقصد پر طرف رهیس و. دا ټولي د مدینه منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف رهیس و، ځکه د ابو رافع قلعه او هستوګنه هلته و. اوس چې د ابو رافع و قلعه ته ورنږدې شو، لمر لوېدلی و، خلق خپل کورو او ځایو ته تللي و. عبد الله وخپل ملګرو ته وویل تاسو د لیک شینې زه ورځم او د دروازوان سره خوږه معامله کوم، شاید وقلعه ته ننوځم. د قلعه د دروازې و طرف ته ورنږدې شو او هلته کالی پر داسې ډول سر راټول کړ او پورته کړ لکه یو څوک چې د قضای حاجت لپاره کښیني. داسې وخت دی چې د قلعه خلق خپل کورو ته ننوتلي دي. نو دروازوان پر ناره کړ یا عبد الله که غواړې چې ننوځه، زه غواړم چې دروازه بند کړم. د دروازوان دا خیال سو چې دی هم د قلعه د اوسیدونکو څخه دی او عبد الله په دې سبب نور ته وویل چې د نوم معلومو، بلکې عبد الله یعنی د الله بنده. دا په عربو کې عادت دی چې د چا نوم یې نویزده د عبد الله په نامه سره ورته وایي. نو دروازوان ورته ویل اے د الله بنده که غواړې چې ننوځه، زه غواړم چې دروازه وتړم. عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه وایي زه هم قلعه ته ننوتم او هلته پټ شوم. اوس چې ټول خلق قلعه ته ننوتلي و، دروازوان دروازه بند کړه او کلی هلته په یو موجه وزړولې. پس له څه وخت څخه زه وکیلوی ته ورولار شوم او دروازه مې خلاص کړه. ابو رافع د خپل آشنایانو یا انډیوالانو سره په یو لوړه کوټه یا بلاخانه کې ناست او مجلس وکاوه. نو زه په انتظار ورته کښېنستم. کوم وخت چې د شپې د مجلس انډیوالان لاړه، نو زه وهغه بلاخانه ته وروختم. هر دروازه چې په مخلاصول هغه به مزما د طرفه په ځان پسې تړل. دا د دې لپاره چې ما ویل که قوم په ما خبر همسي، خو تر هغه په ما پسې نه را رسیږي چې زه دې وژنم. څو هغه کوټه ته ورغلم چې دې هلته وو. په کوټه کې تکه توره تاریکه ده او دې د خپل کورنۍ په مابین کې دی. زه نه پوهېږم چې دې د کوټه په کوم ځای کې دی. نو مې ژغ کړ ابا رافع د ویل څوک ما د ژغ پر طرف ور علاقه او په توره مې واري پر وکي. د یو لو چغه وکړه او زه د کوټې څخه راووتم. هلته ګوښه ورته ودرېدم. نه پوهېږم چې وجلې به مې وی کیا. دوهم وار بیا وهغه کوټې ته ورننوتم او دا وار لکه د دغم خور چیم. ما ویل یا ابا رافع دا د چی आवाज و؟ د ویل ستا مور ته دی ویل وی په کور کې یو سړی دی زه په توره ووهلم. وای زه پوسوم چې کاری مې نه دی وهلی او نه مې دی وژل. نو ورغلم د توري څوک مې د پر نس کښې شول، څو د تر شامې وېستل. اوس مې نو یقین سو چې و مې وژي. نو مې یو دروازه خلاصول او راوتلم. څو وزنو ته ورسېدم. په زینو کې کښته کېږم. زما داسې خیال سو چې ځینې خلاص شوې او زم ځکه ته ورسېدم
چې مخ ته ولاړم هغه ولوېدم او پښه مې په پونډۍ کې ماته شوه. پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړل او لاړم د قلا د دروازې سره کښېنستم. ما ویل نن شپه نه وځم څو دا معلومه نه کم چې وژلې مې دی که یا. کم وخت چې د چرګانو اذانونه سوه یو سړي د قلا پر سر نارې کړه. د اهل حجاز تاجر ابو رافع ووژل سو. ورسته زه خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل الله جل جلاله ابو رافع ووژل. بیا نو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او قصه مې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پښه دې وغځوه. ما پښه وغځول او د علیه الصلاة والسلام لاس پر تیر کړ. داسې سوه لکه هیڅ چې نه و پسې وي. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو او ابن اسحاق رحمه الله وایي چې ټول نفر و ابو رافع ته ورننوته او ټول د په وجلو کې اشتراک کړی دی. یعنی ټول مسلمانان ورغله او هغه څوک چې دې تر مرګ پورې په توره واه هغه عبد الله ابن انیس وو. او په دغه روایت کې وایي کوم وخت چې ابو رافع د شپې ووژي او د عبد الله ابن عتیق پښه ماته سوه نو د یې واخیستی او د قلا په هغه موري کې چې د اوبو واله یا لښتۍ پکښې تېر سوی وو ننوته او پټ سوه. یهودو اورونه بل کړه او هرې خواته په دوی پسې وګرځېده څو د دوی د پیدا کولو څخه ناامیده سوه. نو بیرته و ابو رافع ته ورغله او د عبد الله ملګرو عبد الله واخیستی څو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. د دغه ډلې لیږل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزاب د غزا او د بني قریظه د يهودو څخه فارغ سو او د جنگ او مجرمانو ته پوره جزا ورکړه نو یو هغه عربو او قبیلو ته چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد راټول شوي وي او یو ځای شوي وي تعجیبي حمله متوجه کړه. دا هغه قبیله او قومونه و چې بیل زور او قوت د امن او سلامتی ژوند نه خوښاوه. چې دغه مقصد لپاره څو غزاوي شوي دي او څو سریې لېږل شوي دي او دغه غزاو څخه د اسلام نشرول هم مقصد و. اوس به هغه غزاوي او سریې درته بیان سي چې د هجرت په 6م کال کې د حدیبیه تر صلح د مخه پیښ شوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ سریه یا ټولی دا هغه اوله ټولی و چې د احزاب او بني قریظه تر غزاو وروسته لیږل کیږي. دغه ټولی د افراد شمیر 10 نفر سپاره او دغه ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنہ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه دی او د اسلام د مشهور قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر 1000 نفر حساب دی. یعنی یوازې دی رضی الله تعالی عنہ د 1000 نفر جنگ کولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د هجرت په 6م کال د محرم د میاشتې په 10م تاریخ د 10 نفر سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یوې منطقې ته ولېږي چې قرطاء ورته ویل کېده چې دا د بني بکر ابن کلاب قبیله و او د مدینه منورې څخه و منزل لري و. د منزل څخه د یوې ورځې تګ مقصد دی. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ به د شپې تک کاوه او د ورځې به پټېدی ځکه چې څوک په خبر نسی. کم وخت چې وقرطا ته ورسېدی هلته پر بني بکر ابن کلاب ناببره او د هغو په بے خبرتیا کې حمله وکړه. څرنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودي ټول وتښتېده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وکولای سو چې د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي چې په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه و. د کفارو او شذ او کوچنیانو ته هم کم ضرر و نه رساوه. یعنی په هغه کار و نه درلودي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سي هدایت او امر ورته کړی.
نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د خپل ملګرو سره بیرته مدینه منورې ته تلی پر لارې یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې دغه واقعه آثار او نتایج ډېر لوی و. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ملګرو پر لارې یو سړی ولیدي چې بدو نو یې دغه نفر بندي ونیوي او نی پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی د یمامه د بنو حنیفه د قبیله د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر و او د عمره ته تلی او د مسیلمه الکذاب په امر او مشوره سره دا نیت هم کړی وو چې پس له عمره څخه به مدینه منورې ته ځم او هلته به په یو طریقه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه دغه سړی بندي کوي او نی پیژني چې دغه نفر څوک دی. کوم وخت چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د خپل ډلې سره مدینه منورې ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حمله په کامیاب کېدلو سره خوشاله شو او دوی د هغه بندي خبر ورته ووایي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدي وی پیژندي ویل آیا تاسو خبر یاست چې تاسو څوک بندي کړی دی؟ دوی ویل یا والله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا ثمامه ابن اسال دی د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې ثمامه دی د مسجد د دروازې سره وتړل شي او دغه بندي سره ښه معامله او گزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د بندي خانه سو او صحابه کرامو به سحر او ماښام شیدې ورته راوړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په ښه معامله امر کړی او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ورځ د حال پوښتنه کول او خبرې به ورسره کولې. پوښتنه به ځنی کول یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه به ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی. کمی ووجنه داسې څوک وجنه چې هغه د ویني د بدل اخیستونکي لري، یعنی کته ما ووجنه د بنو حنیفه قبیله زما بدل اخلي چې دغه قبیله یو لک جنگی نفر درلود 100,000 نفر، یعنی به بدله نه پاتې کېږم. او که عفو راته وکي داسې چاته عفو کوي چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دی نه هېروم. او کمال او پیسې غواړي څونه چې دی خوشوي هغه نه وغواړي، یعنی دغه درو کارو څخه چې دی هر یو زما د پاره خوشوي هغه وک. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب نور کاوه ځنی رهي بسو او د مسجد په دروازه کې تړلیو. دوهم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی، خبري ورسره کوي او بیا یې هغه پوښتنه ځنی وکړه چې یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه بیا هم هغه په خوانی جواب پر هغه طریقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدن دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی وو، ځکه اصحاب کرام به لیده چې تله او راتله د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام یې لیدي. قران کریم به اوریدي. دغه درې ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندیو او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدي، د هغو د اخلاق تر تاثیر لاندې سو. اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ شو. درېم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې هغه پوښتنه ځنی وکړه. ثمامه بیا هغه جواب ورته وایي ول کمی ووجنه د بدل خاوند وجنه، کمال غواړي څونه چې د خوښوي وی غواړي، کمی معاف کې یو شاکرته عفو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې عفو درته کوم. ثمامه ابن اسال معاف او الکی. ثمامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ادب تر تاثیر لاندې راغلی وو، د مسلمانانو اخلاق او گزارای لیدلی وو، قران مجید اوریدلی وو، اسلام یې پزړه نه نوتلی وو. ثمامه هغه نږدې او بوته ورغلی، غسل یې وکي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان شو. او ویل یا رسول الله د مځکې پر مخ به بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټولو مخانو ماته خوښ وګرځېدی او په والله د مځکې پر مخ مې د هیڅ دین څخه دونه بد نه راتله لکه ستا د دین څخه، او اوس ستا دین تر ټولو ادیانو ماته خوښ وګرځېدی او د هیڅ شار څخه مې دونه بد نه راتله لکه ستا د شار څخه، او اوس داسې شار نسته
چې ستا تر شار مې دي خوښ وي مګر کم وخت چې زه ستا اصحاب ونیولم هغه وخت ما د عمرې نیت کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه خپل عمره دې پوره کړه او عمرې ته ولاړ ثمامه هم د عمرې په نیت مکه مکرمه ته ولاړی څنګه چې د بنو حنیفه د مشرانو څخه وو نو معلومه خبره ده چې قریش یې ډېر عزت وکړي اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي د اسلام او مسلمانانو تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك او پر دغه ځای بس مگر قریشو او مشرکانو په دغه تلبیه کې دغه د شرک جمله هم پر زیاتولې الا شریکا هو لك تملكه وما ملك اوس چې ثمامه د اسلام او مسلمانانو تلبیه وویل قریش په تعجب کې شو او ورته ویل یا ثمامه اصبعت آیا د دینه اوشته د ویلیا بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مسلمان سویم قریش ویل موږ دې باندې کوو د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر څنګه مسلمانېږي دا د قریشو د پاره لوی خطر وو ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لوی قبیله ده او که هغه مسلمانه سي قریشو ته لوی مصیبت جوړیږي نو اوس وثمامه ته دمکی ورکوي موږ دې باندې کوو تهدیدوي موږ دې وهو ثمامه ویل تاسو ما نه باندې کولای سي او نه مې وهلای سي خو پر دې سربېره به تاسو ته والله د یمامې څخه یو دانه غنم او حبوبات را نسی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نوي کړې اصلا د یمامې ځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای وو ډېر زراعتي ځکه و او د مکه مکرمه د خلقو د پاره د ټولو حبوباتو لکه غنم جواری اوربشي او داس نورو خوراکي موادو مصدر وو د دوی ټول حبوبات د یمامې څخه راتله اوس چې ثمامه برته خپل قوم او قبیله ته ولاړی نو مکه مکرمه ته د حبوبات وړل منع کړ قوم هم دا د خبره قبول کړ پر مکه مکرمه حبوبات بند کړ دلته په مکه مکرمه کې کاختی شروع شو قریشو کوشش وکړي چې د بل طرف خپل خوراکي مواد پوره کړي خدا سي ځای نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت دی په پوره سي کاختی ډېر سو او اهل مکه په تکلیف سو قریش چې مجبور و او د لوږې څخه په عذاب سو نو یې د مکه مکرمه څخه تر مدینه منورې پورې یو ډله ولېږل او هلته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته زاری کولې چې رحم وکړه موږ ستا قوم او اهل یو په لوږه مو موجنه اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد را پریږدي ورونو متوجه سي د اسلام عزت وکمي درجه ته ورسېدی هغه مغرور قریش او زاری او جګی کوي د نبی الرحمه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځي او ثمامه امر کوي چې قریش ته خوراکي مواد ورپریږدي ورونو اوس حالات تغییر وکړي د ترازو په لې واوښته د مسلمانانو طرف درنیږي خلق په هغه عزت او قوت پوسوه چې اسلام او مسلمانانو لاس تر راوړي وو لږ مده مخکې مسلمانان محاصره و او تر هغه د مخه د وطن وېستل سو مګر اوس د اسلام او مسلمانانو هغه عزت ویني چې د مکه اهل زاری ورته کوي چې خوراکي مواد ورپریږدي دغه کوچنی واقعه خلق په دې پوکړه چې اسلام په کومه درجه کې معزز شوی دی د بنو لحیان غزا د غرنګ د هجرت د شپږم کال د ربيع الاول یا جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی لحیان په غزا ووتی بنی لحیان د هغه کفارو څخه نه دي چې د خندق په جنگ کې اشتراک او ګډون کړی وي بلکې بنو لحیان هغه څوک دي چې د ماء رجیع په فاجعه کې یې لاس درلودي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو نفرو اصحاب سره غدر او خیانت وکړي او د هغو د وجل کېدو سبب وګرځیده دا هغه واقعه ده چې د خندق تر غزا د مخه پیښ شو او موږ په تفصیل سره بیان درته وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فاجعه او خپل اصحاب نو هیر کړي او نه د بنی لحیان غدر هیرو مګر
څرنګه چې د بنو لحیان کورونه د مکې مکرمې و حدودو ته نږدې و او دا داسې وخت وو چې د مسلمانانو او قریشو او نورو عربو په مابین کې شدید حمله او جنگونه و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه نه بلل چې په دغه وخت کې دی و هغه منطقه ته ورسي چې هغه د لوی دشمن یعنی قریشو و منطقه ته نږدې وي. مګر اوس چې احزاب ذلیل سو، عزم او همت یې مات سو، تر یوې اندازې په دې قانع سو چې مسلمانانو ته ماته نسی ورکولای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه ولیده چې اوس د دې وخت راغلی دی چې د بنی لحیان څخه د خپل وجلسو اصحابو بدله او انتقام واخلي. اوس چې موقع مناسبه سو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دغه حمله مشرتوب پر غاړه واخیستی. نو ځکه غزا ورته ویل کیږي. غزا خو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اشتراک پکې کړی وي، او سریه بیا هغه ده چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر حمله کړې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی ورسره. اوس نو د بنی لحیان په غزا کې د مسلمانانو شمیر 200 نفر وو چې قائد او قومندان یې په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو. د بنی لحیان منطقه د مدینه منوره په جنوب کې او مکه مکرمه ته نږدې واقع ده. مسلمانانو 200 میله تګ وکړي څو د بنی لحیان او منطقه ته ورسېده. مګر بنی لحیان چې غدر او خیانت یې کړی وو او د خپل ګناه دروندوالی ور معلومو، په دې په هده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وخت د وختو و دوی ته د جزا ورکولو د پاره ورسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د خپل اصحابو پر وجل کېدو چپ نه پاتې کېدی. نو بنی لحیان په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینه منورې څخه راوتی په عوض د دې چې د جنوب او بنی لحیان پر طرف رهیسي، د شمال او شام پر طرف رهیسو او 10 میله د شام پر طرف لاړی، ترڅو چې خلکو دا فکر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام د حمله اراده لري. او اخبار هم داسې نشر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته برته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیله ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.